هغه ناروغان چې پروستاتایټس ولري نن هغه ستنه کوو. هغه ناروغان چې پروستاتایټس ولري نو ضرور ده چې د هغې سره به ناروغ سوزک هم لري او دردناکه تشې میتیازي به یې دردناکه وي یا به سوځي. رینمای درېیمه نقطه. رینمای درېیمه نقطه د نوم څخه 4 کن ښکته په دې منځني مخکني خط باندې چې دی قرار لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د پروستاتایټس د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا نقطه د ښځینه ناروغیو جنسي کمزورتیاو د درملنې لپاره هم یوه ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. معدې 9مه نقطه ده، کومه چې د دې نوم څخه 4 کن ښکته او د دې مخکني منځني خط څخه 2 کن لاټرال چې دی ځای لري. د معدې 9مه نقطه علاوه له دې نه چې د پروستاتایټس د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. هغه ناروغان چې یوټیروس پرولپس ولري یا هرنې ولري شینایان وایي او هغه زنانه چې هغه تحیز یې په غیر منظم ډول وي د هغې درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا هغه د رینمای 4مه نقطه ده، کومه چې د دې نامه څخه 3 کن ښکته په دې مخکني منځني خط باندې چې دی ځای لري. دا نقطه چې ده علاوه له دې نه چې د پروستاتایټس سوزک د دې درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. د ښځینه ناروغیو جنسي کمزورتیاو او همدارنګه زیږون اسانوي. یعنې دا نقطې چې دی زیږون اسانوي، هم د رینمای 4مه هم 3مه. مقصد د حمل په وخت کې باید ورسره ډېر زیات احتیاط وشي. هغه د غټ کولمو 4مه نقطه ده چې هغه د دې دوم میتاکارپال هډوکي په منځنۍ برخه یعنې په ابډکټور عضله کې چې دی ځای لري. دا نقطه یو انټي پایریټیک او انالګیتیک نقطه ده. یعنې هغه څوک چې دردونه ولري او همدارنګه چې څوک تبه ولري د هغې درملنې لپاره یا مثال ډېرې خولې کې یا لږې خولې کې د هغې درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. نو ځکه په پروستاتایټس کې باید دا نقطه چې دی ستنه شي. کولی شي په دواړو خواو کې ستنه کړي. د سږو 7مه نقطه چې کومه ده هغه د لاس د دې مړوند قد څخه 1.5 کن چې دی پروګزیمال پروسس ټالیویډس راډي په ژوره برخه کې ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د پروستاتایټس یا سوزاک د درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. یا هغه څوک چې د تشو میتیازو کې ستونزه ولري هر ډول د سږو د ناروغیو د درملنې لپاره او همدارنګه د دې ځایي دردونو درملنې لپاره هم مناسبه نقطه ده. دا کولی شي چې د لاس په دواړو لاسونو کې چې دی دا نقطې ستنه شي. د توري 10مه نقطه. توري 10مه نقطه چې کومه ده د پټیلا د دې څنډې پورتنۍ څنډې څخه 2 کن پروګزیمال او میډیال چې دی ځای لري. هغه ناروغان چې پروستاتایټس ولري، د زنګون دردونه ولري او همدارنګه الرګي یا حساسیت ولري د هغې درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. د توري 9مه نقطه ده. د توري 9مه نقطه د کونډایلس ټیبیا په شاتنۍ او کورنۍ ژوره برخه کې چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د پروستاتایټس یا هغه څوک چې د تشو میتیاز ستونزه ولري د هغې په درملنه کې یوه مناسبه نقطه ده. دا د ایډیما او همدارنګه د زنګون د دردونو لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. دا چې ده د توري 6مه نقطه ده، کومه چې ملیریس میډیالیس څخه 3 کن پروګزیمال چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د پروستاتایټس درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. د ښځینه ناروغیو او همدارنګه د جنسي کمزورتیا د عمومي کمزورتیا درملنې لپاره هم مناسبه نقطه ده. بله چې دی د بډوډي 3مه نقطه ده. د دې ملیریس میډیالیس او همدارنګه د اکیلس ټینډن ترمنځ چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې چې د پروستاتایټس یا هغه څوک چې د تشې میتیاز ستونزه ولري د هغې درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. د وینې د لوړ فشار، ښځینه ناروغۍ او همدارنګه د کرونیش فرنجایټس یا لرنجایټس د درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. د بډوډي 6مه نقطه ده، کوم چې د دې ملیریس میډیالیس په ښکتنۍ برخه کې چې دی ځای لري. علاوه له دې چې د پروستاتایټس درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. د ښځینه ناروغۍ او همدارنګه د عمومي کمزورتیا او د دې ځایي دردونو یعنې د پښې او د پښې د بند دردونو درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. میتیاز د کڅوړې 23مه نقطه ده، کومه چې د ملا د 2مې فقرې د پروسس شپنوز د جګوالي برابر دواړو خواو ته 1.5 کن لاټرال قرار لري. دا نقطه چې کومه ده علاوه له دې نه چې د پروستاتایټس یا هغه ناروغان چې په تشو میتیازو په کولو کې ستونزه ولري، دا د ښځینه ناروغیو جنسي کمزورتیا همدارنګه او د دې ملا د درملنې لپاره یوه ډېره زیاته مناسبه نقطه ده.
دا چې د زیږون اسانوي نو باید په حمل په وخت کې چې دی سره احتیاط وشي. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا